پاکستاني لوبډله په کاکل پوځي کمپ کې له تمریناتو وروسته په نړیوال جام کې پاتې راغله. د پاکستان ملي لوبډله د روان شل اوریز نړیوال جام له راتلونکي پړاوه پاتې شوه. یاده لوبډله د افغانستان پر وخت بېګا شپه د امریکا او ایرلنډ ترمنځ د لوبې پر مهال د باران له کبله چې دواړو لوبډلو ته یوه نومره ورکړل شوه او لوبه لغوه شوه، له نړیوال جام رسماً بهر شوه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني لوبډلې د پاکستاني بورډ او پوځ په همغږۍ د روان کال مارچ له 26 د اپریل تر 8 پورې د نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه په کاکل پوځي کمپ کې د تکړښت تمرینات وکړل. ډیری پاکستانیان او د کرکټ پاکستاني مینوال د خپلې لوبډلې د پاتې راتګ لامل هم په کاکل روزنیزه اکاډمۍ کې تمرینات بولي. د دوی له منځه یو شمیر یې پر پاکستاني لوبډله ریشخندي او د ملنډو ویډیوګانې جوړوي او وایي کله چې د افغانستان لوبډله تمرینات کوي نو په توپ وهنه، توپ اچونه او ډګر ساتنه کار کوي، خو پاکستاني لوبډلې ته په پوځي کمپ کې داسې تمرینات ورکړل شول چې تباوا جګړې یا استخباراتي ماموریت ته یې لیږي. بل لور داسې ښکاري چې د پاکستاني لوبډلې لپاره همدغه تمرینات سرچپه شول او آن د تیرو کلونو په پرتله هم خرابې لوبې وکړې. یادې لوبډلې تر دې دمه په ګروپ سټیج پړاو کې 3 لوبې کړي چې 2 یې بایللي او یوه یې ګټلې ده. 4مه لوبه یې له ایرلنډ سره لا پاتې ده، خو له لوبې وړاندې له نړیوال جام بهر شوه. پاکستان دا مهال 2 پوینټونه او مثبت 0.191 رن ریټ لري. له A ګروپ امریکا او هند وکولای شول د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي او د پاکستان په ګډون ایرلنډ او کاناډا له بل پړاوه پاتې شول. له A ګروپ هند او امریکا، له B ګروپ استرالیا، له C ګروپ افغانستان او ویسټ انډیز او له D ګروپ سویلي افریقا هغه 6 لوبډلې دي چې تر دې دمه د اتو غوره پړاو ته لار موندلې ده. هند، استرالیا او افغانستان به د راتلونکي پړاو په لومړي ګروپ کې وي او په دویم ګروپ کې ویسټ انډیز، سویلي افریقا او امریکا دي. د یادونې ده چې تر اوسه له B او D ګروپ دویمو لوبډلو بل پړاو ته لار نه ده موندلې.